السلام علیکم مانیو صاحب اجازه ده راځه مهرباني ستړی مه سه فرېده څه دې ویل استاد د ټولو شاګردانو نمرې اعلان سوي دي زما نمرې نسته ستا په امتحان کې تا کله امتحان راکړئ په بسته کال ته ما 5 میاشتې نه لیدلی په مکتب کې یا استاد ما هغه حاضري نه ده کړې تا حاضري وګوره او بل زه ستا په صحنه کې ناست وم د شاګردانو څخه پوښتنه وکړه هغه شهیدان دي استاده یا ما خو نه لیدلی نو نه پوهېږم چې زه خلاف وایم او که ته به داسې وکړې د سره به عریضه وکړې بیا به امتحان راکړې یا استاد دا څه وایه ما پلار د کوره پسې اخې پارچه به یو ځای ثباته سوي یا به ورته وګوره استاده یا نه کېږي د مکتبه څه مو پسخان جوړ کړی دی موت نسې خلاصېدلی خو سمه ده زه به عریضه در باندې وکړم ریاست ته به هم لاړ شم او ادارې ته به هم لاړ شم ښه اختار راکړه عریضه را باندې کړه زه به اوس تا وګورم دورې جم لاس آزاد دورې جم لاس آزاد وبه ګورم چې ته څه کولی شې یا استاده زما ادب دا نه و خو تا راته وویل چې عریضه وکړه د خپلې پارچې عریضه کومه فرېده د استادانو سره ټانټې مه چیچه چې دا اوس سور کلام داسې کړم خو بیا مې یو کال شاته کړله تاسې زما څه په درد خوړل سوي یاست د کرایې په سرای کې پروت یم د ټانکي اوبه زه رانیسم تاسې په موټرانو کې ځئ ورځئ زه پر پښو یم تاسې په ښه بنګلو کې ناست یاست زه د خټو په سرای کې پروت یم استاد ستاسې په مشکلات خو زه نه یم خبر تاسې ته خو دولت معاش درکوي نو د دولت معاش نو زه څه به وکړم ما ته دغونې راکوي چې ستا د بسته میاشت د پیشن کالي نه پکېږي نه کېږي ځه ولاړ شه عریضه که هر شی چې که ما ته د امتحان نه دی راکړی خیر دی استاده پلار مې د کوره پسې اخې زه اوس څه چم وکړم ما امتحان د کړی ته وانه دی راکړی هلته مې اسمپیان هم راباندې خاندي بیا ښه زبانې اوس نو زهرې یم که یې زړه مې هم در باندې سوځي په نیمه ته سر نه خلاصه ولې نه استاده ته ما ځې امر وکړه څنګه وکړم څه در سره وکړو فرېده زه به نو اوس بیا راولاړېږم د ټولو شاګردانو په پارچو کې به ستا پارچه پیدا کوم زغلم و رازغلم به ته خو نو خپله شکر دی په موټر کې ځې او راځې زه به په پښو زغلم او رازغلم به دا ستا کار به نو زه اوس خامخا در کوم نو څنګه که سمه ده استاده زما چې په واسه پوره یا کومک زه سره کوم تا وختي ونیول ته ستا ټلیفون نمبر راکړه سړی په نیمه سر خلاص کړي ته خو زموږ دا مجبورۍ ته هم نه ګورې دا شمېره ده سمه ده استاده زما په واسه کېږي او کومک زه سره کولی شم زما نمبر خو مې درکړي تر مازدیګره ښه فکر پر وکړه زما پر دا مشکلاتو مې یو څه فکر وکړه زه بیا ستا پر نمرو ښه فکر وکړه سمه استاد پلان د خدای په امان خدای دې مله مخ ته دې ښه چې زما پر ځای زما د سرای د کرایې د 5 میاشتو پیسې ورنکړې د هغسې به دې سره